د صحابانو د ایمان د داستان 15مه برخه. د صحابانو د ایمان داستان. لیکوال حضرت امام الواقد الواقدی، ژباړن مولوی صدیق الله مشال، ویونکی سید جلال زاهد. بسم الله الرحمن الرحیم. د اصحابانو د ایمان داستان د 15مې برخې. محترم اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ صحتمند او خوشحاله به یاستئ او خپلو ورځنیو کارونو کې به کامیاب او بریالي سئ. او تېرې برخې مو په غور اورېدلې وې. ښه ګرانو او درنو اوریدونکو، موږ په تېره برخه کې دا واورېدل چې کله چې شپه رانږدې شوه، امیر ابو عبیده سعید بن زید ته د یو شخص په لاس داسې پیغام ولیږه: ای سعیده، کوم مسلمانان چې درسره دي د هغو به ډېر خیال ساتي، او بیا هم چې یو رومي هم در څخه ونوځي او یو قدم پراخي به هم نه ورکوي چې یو نفر یې وراوځي، که نه بیا به ټول یو په بل پسې ځي. دا په داسې مثال ولري لکه سړی چې په لوی لاس خپل لاس شی خوشي کړي. کله چې سعید بن زید ته دا استازي دا پیغام ورساوه، نو مړي مسلمانان په دې امر کړل چې پر کلي راتاو شي او لرګو تللو ته به یو سړی نه بلکې 100 کسه مسلح وسي. همداسې یې وکړل، ورونه یې بر کړل او د ټولې شپې په اوږدو کې تکبیرونه او تحلیلونه ویل او پر کلي راګرځېدل. هرې بس چې کله دا حالت ولید، خپلو ملګرو ته یې مخ واړاوه او ورته ویې ویل: خوارشي، موږ بالکل له تدبیر څخه ناخیلي شوي یو او وار مو خطا کړی دی. په موږ پسې مرستندیان نه راځي. که موږ پخپله هڅه وکړو، عرب د دې کوشش نه کوي، موږ به په دې کلي کې حصار وساتي. او اوس خو مو داسې ځای ځان حصار کړی چې نه خواړه او نه اوبه ورپکې شته. او که دا کلابندي دوهمې او درېیمې شپې ته وغځېږي، زموږ قوي به ضعیف او ضعیف به مو مړ شي، چل ول به مو کار نه کوي، خپل ځانونه ورته سپارو او دوی به مو له یوې مخې وژني. ورسره نورو جنرالانو وویل: ای سرداره، ته څه رایه لرې؟ ښه، قسه هم دې ځای ته رسېدلې وه او له همدې ځایه شروع کوو. ورسره نورو جنرالانو وویل: ای سرداره، ته څه رایه لرې؟ هیربیس ورته وویل: زما دا رایه ده، زه عربو ته چل ورکوم او یوه لاره ورته جوړوم. له دوو څخه د ځان او د ښار د خلکو دپاره د سولې غوښتنه کوم او د دې ضمانت ورکوم چې د ښار دروازې درته خلاصوم. چې کله دوی ښار ته را داخل شي، موږ به جګړه ورسره وکړو. د عین جوز او جوسیه والي ته به هم حال ولېږو، کېدای شي هغه هم زموږ مرستې ته راشي. دوی به له بیروني لوري پر عربو جنګ پیل کړي او موږ به یې د کلا له دیوالونو او برجونو ورباندې شروع کړو. کېدای شي دا ځل مسیح را سره مرسته وکړي. جنرال وویل: ای سرداره، ته باید په دې خبره پوه شې چې د جوسیه والي هېڅکله ستا مرستې نه راځي، ځکه هغه په خپل ځان مشغول ده او ډېر ځله لکه زموږ د دغې محاصرې په ډول دوی هم مسیروي. او بله دا چې موږ د عربو تر راتګ وړاندې خبر شوي یو چې دوی جوړه ورسره کړې ده، ځکه له دوی سره دومره ځواک نشته چې له عربو سره مقابله وکړي. او د عین جوز خلک د تجارت لپاره د شام په خورو ورو سیمو کې ویر دي. او پر هغه هم زموږ دا ګمان ده چې له عربو سره به یې سوله کړې وي. نور ته داسې پرېکړه وکړه چې ستا او د رعیت پکې خیر وي. هریبس چې کله د دوی خبرې واورېدې، بیا یې هم دوی خپلې رایې ته راوبلل. چې کله سهار شو، هریبس د کلا پر دیوال وخوت او پر لوړ اواز یې وویل: په تاسو کې داسې څوک شته چې زما په خبرو وپوهېږي؟ زه جنرال هریبس یم. ځینو ترجمانانو چې دا خبره واورېده، سعید بن زید ته راغلل او ورته ویې ویل: ای باداره، د رومیانو قمندان هریبس غواړه چې له تا سره خبره وکړي. سعید بن زید ورته ویل: ورشه، ورنږدې شه، ورته وګوره چې څه غواړي او څه یې وایي. راویې وایي ترجمان ورنږدې شو او ورته ویې ویل: څه غواړې؟ ده ورته ویل: زه غواړم چې ستاسو امیر د ځان او ملګرو په باره کې امن راکړي، ما ته رانږدې شي تر څو زه داسې خبره ورسره وکړم چې د دواړو ډلو په ګټه وي. ترجمان ته خبره سعید بن زید ته وکړه. سعید وویل: دې څه کرامت لري چې زه ورځم، ورنږدې کېږم او دې خبره راکسر کوي. که د ده اړتیا و ما ته د ذلیل، عاجز او خوار راشي چې زه یې خبره واورم او په غوښتنه یې پوه شم. ترجمان هریبس ته د سعید په خبرو پوه کړ. هریبس وویل: زه څنګه له کلا ور کوز شم؟ زه یو جګړه مار شخص یم، ویرېږم چې مړ به مې
کړي. ترجمان ورته وویل زه به امان درته واخلم. عرب چې چاته امان ورکړي بیا خیانت نه کوي. هریویس ورته وویل هو موږ ته هم د دوی قصې شوې دي، خو زه غواړم چې د ځان ملګرو ښاریانو په اړه عهد ورڅخه واخلم، ځکه دا یو داسې قوم ده چې له موږ سره یې کرکه پیدا شوې ده او موږ په دوی کې د ډېرو وینې بهیولې دي. زه غواړم چې یو کس در ولېږم تر څو ما ته امان واخلي. ترجمان وویل ښه ده زه هغه پېژنم. وروسته ترجمان سعید بن زید ته راغی او ورته ویې ویل هریویس غواړي چې له خپلو ملګرو یو کس درته راولېږي تر څو د ده په اړه امان درڅخه واخلي. سعید وویل خوښه یې کړه چې څوک د ده زړه وي هغه دې راولي، خو په دې پوه یې کړه چې استازی دې تر څو بېرته ورځي په امان ده. راوی وایي ترجمان په دې خبره پوه کړ. هریویس خپل یو مخور شخص او معزز ملګری ده ته راورلېږه او ورته ویې ویل ته وینې چې موږ په ډېر بد حال کې قرار لرو، که له دوی څخه امان وانخلو موږ او زموږ آسونه به هلاک شي او له هغه وروسته به زموږ د تور سرو او اولادونو په اړه زړه پرېکړه کوي. مالونه شتمنۍ به مو سره ویشي. موږ مرستندویان هم نه لرو ځکه هر ښار په خپل ځان پورې حیران دی او زموږ مرستې ته یې پام هم نه دی. ته دغه عربو ته ورشه او زموږ دپاره امان ورڅخه وغواړه او خبره ورسره پخه کړه تر څو زه ورشم کېدی شي سوله مو ترمنځ وشي او چې خپل ښار ته ستانه شو کېدی شي پر یو چل ورکولو بریالي شو او دا هم ممکنه ده چې د دوی مشر په یو اندازه مال باندې راضي کړم او دی له موږ څخه تر هغو وګرځي چې دوی او هرقل ترمنځ یو انتهایی پرېکړه معلومیږي. امام واقري وایي هغه استازي ورکوز شو. امیر سعید بن زید ولاړ و. ده وغوښتل چې د تعظیم سجده ورته وکړي، خو سعید بن زید له دې کاره استار کړ او مسلمانان یې په بیړه راوړاندې شول. وینو سړی له دې برخورد څخه ډېر وارخطا شو او ویې ویل ولې مې دې ته نه پرېږدئ چې ستاسو د امیر تعظیم وکړم. ترجمان سعید بن زید دا خبره وکړه. نوموړي ورته ویل زه او دی دواړه د خدای بندګان یو، سجده او تعظیم له خدای پرته بل چاته نه ده روا. استازي وویل همدې کبله تاسو پر موږ او له موږ پرته پر نورو امتو غالب شوي یاست. سعید بن زید ورته وویل ته څه لپاره راغلی؟ ده ورته وویل د دې لپاره درته راغلی یم چې د خپل قومندان دپاره امان درڅخه واخلم او دا ډاډ حاصل کړم چې وعده به نه ماتوي. سعید بن زید وویل د امیرانو او د لښکرو د سوقونکو اخلاق باید داسې نه وي چې له امان ورکولو وروسته غدر کوي. خدای لره دې حمد وي موږ له هغې ډلې نه یو چې پر وعدو نه درېږو. ما ستاسو امیر او هغه چاته چې وسله پر ځمکه ږدي راووځي د امان غوښتنه وکړې امان ورکړی دی. استازي وویل موږ له ستاسو له عمومي امیر او له هر جنګیالي څخه امان غواړو. سعید بن زید ورته وویل موږ تاسو ته همداسې امان درکړی. له دې وروسته استازي خپل قمندان ته ورستون شو او د سعید په ځواب یې پوه کړ. ورته ویې ویل ورشه او پام کوه غدر ورسره ونه کړې ځکه د غدر څښتن هلاکېږي او دا عرب په وعده او امان کې خیانت نه کوي. امام واقري وایي ما ته دا خبر شوې ده چې هریویس وریښمینې جامې وایستلې، وسله یې لرې کړه، وړینه جامه یې په تن کړه، لوڅ پښې سرتور سر او په ذلیله توګه راووتی. د خپل قوم ځینې مخور کسان هم ورسره وو. د سعید بن زید پر وړاندې ودرېد. حضرت سعید خدای جل جلاله سره په سجده شو او ویې ویل هغه خدای لره دې حمد وي چې له موږ جبابره لرې کړل او د دوی جنرالان او بادشاهان یې زموږ لاسونو ته اړ کړل. وروسته یې ده ته مخ راواړاوه. ورته ویې ویل رانږدې شه. هغه هم ور وړاندې شو او سعید له خپل څنګ سره کېناوه. ورته ویې ویل ایا دا لباس دې تل اغوستی وي او که یې په بیا بدلوې؟ هغه ورته ویل زما د په مسیح قسم وي که مې وړینه جامه په ژوند کې له دې واره پرته اغوستې وي نور کله به مې تل وریښمینه جامه کوله او دا ځل مې وړینه جامه ځکه راواغوستله چې نور له تاسو سره د جګړې نه لاس په سر یم. وروسته یې سعید بن زید ته وویل ته غواړې چې زما د دې ملګرو ښار او هغه خلکو په اړه سوله راسره وکړې چې هلته اوسېږي؟ سعید وویل ستا د دغو ملګرو په اړه په یو شرط روغه جوړه درسره کوم. هغه دا چې که زموږ په دین کې داخلي دوی ته به هغه امتیازات وي کوم چې موږ په خپل دین کې لرو او که څوک پر خپل دین پاتې کېږي او وسله پر ځمکه ږدي هغه له مرګ څخه خلاص دی، خو په دې شرط چې زموږ پر ضد به وسله نه اوچتوي او د تل لپاره به جګړه نه راسره کوي. او د ښار په اړه زه ځکه څه نه وایم چې امیر ابو عبیده هلته قرار لري، که خدای کول اوس به یې وړاندې لا فتحه کړی وي. وروسته یې ورته وویل که غواړې چې له ما سره امیر ابو عبیده ته ولاړ شې دی به ستا خبرې واوري او ته به د خپل قوم په اړه امان ورڅخه وغواړي. نو راځه ته به زما په ذمه کې یې، که توافق ته سره ورسېدلو خوښه،
که نه بیرته به دې و دې ځای ته په امن راورسوم او څومره ملګري چې در سره ځي هغه دې هم راځي تر څو خدای یو پرېکړه زموږ او ستاسو په اړه کوي. هریبس ورته وویل زه دې ته تیار یم. په دې وخت کې سعید بن زید د ابو وقاص بن عوف العدوي زوی راوغوته ورته ویل ای د ابو وقاص زویه په منډه ورشه او امیر ابو عبیده ته د غص په اړه زیری ورکړه چې تا واورېدل او بیرته په بیړه ځواب راوړه. ابن وقاص په تلوار پر خپل ګړندي اس سپور شو او په بیړه یې اس وځغلاوه. امیر ابو عبیده ته یې ځان ورته ساو، د ده په وړاندې ودرېده، سلام یې ورته وکړ او ویل خدای دې امیر له هر تاوانه خوندي کړي. زه دا زیری در کوم چې هریبس له سعید بن زید څخه امان واخیست او غواړي چې تا ته راشي د ځان او د ښار د خلکو په اړه سوله در سره وکړي. امیر ابو عبیده چې کله دا خبره واورېده خدای ته سر په سجده شو، بیا یې سر راپورته کړ او ویل اوس دستي د ښار د خلکو برید ته تیار شئ، وسلې راواخلئ او په یو اواز د تکبیر غږونه پورته کړئ تر څو د دښمن په زړه ویر ننوځي. راوی وایي اسلامي سرتیرو همداسې وکړل. ښار ولړزېد، د بالبک پر خلکو ویره غالبه شوه او د برید ځواب ته تیار شول. مسلمانان پر کلا شاوخوا راتاو شول. اول شخص چې د بالبک ښار ته ورغی او دوی ته یې د هریبس ماجرا ور واوروله عمرقال بن عتبه و. نوموړي دوی ته وویل خپل ځانونه اولادونه مالونه د سولې په کولو سره وژغورئ او که ملوثو یې انکار وکړ لوی خدای جل جلاله د خپل نبي پر ژبه له موږ سره د مرستې کړې وعده هرومرو پوره کوي. د بالبک خلکو چې کله دا خبره واورېده سخت وارخطا شول، مخونه یې سپېره، زړونه یې له ویرې ډک شول او په لاسونو کې دومره وس پاتې نه شو چې توره پرې اوچته او جګړه وکړي. ویې ویل هریبس موږ او خپل ځان دواړه هلاک کړو، که تر دې محاصرې وړاندې موږ له عربو سره روغه جوړه کړې وای ډېر به راته ښه وای. راوی وایي مسلمانان سخت برید ورباندې وکړ. امام واقري وایي امیر ابو عبیده چې کله پوه شو چې پر ښار د جګړې اورونه بل شول هغه مهال سعید بن زید ته استازی ولېږی او ورته ویې ویل چې هریبس راوله او کوم امان چې تا ورکړی زه هغه تصدیق کوم او موږ ستا وعده هېڅکله نه ماتوو. د ابو عبیده استازي چې کله سعید بن زید ته ورغی نوموړي پر خپل ځای یو ملګری وټاکی. سعید له هریبس سره یو ځای امیر ابو عبیده تشریف راوړ. هریبس چې کله د امیر ابو عبیده په مخ کې ودرېد ده او د ده د ملګرو صورتونه ښکلونه یې ولیدل او د دوی جګړه او پر ښار ځپونکي ګزار یې ولید. ګوته په غاښ کړه او سر یې وښوراوه او امیر ابو عبیده ترجمان ته ویل د ته څه ورپېښه ده چې ګوتې چیچي او سر ښوروي، داسې برېښي لکه چې یو څه چې یې له لاسه وتلی وي. راوی وایي ترجمان هریبس د ابو عبیده په خبره پوه کړ. هریبس ترجمان ته مخ ور واړاوه، ورته ویل زما چې په مسیح او هغه څه قسم وي چې د مسح کړي ما فکر کاوه چې تاسو به د شمیر په لحاظ تر شګو هم زیات یاست. کله چې تاسو له موږ سره جګړه پیل کړه موږ داسې ګمان درلود چې تاسو تر شګو اورئ زیات تعداد لرئ. موږ ډېر تیز آسونه لیدل چې خلک به پرې سپاره وو، زیړ بیرغونه به یې په لاس او شنې جامې به یې په تن وي. اوس چې زه ستاسو په وړاندې وجود لرم هغه یو هم په نظر نه راځي او تاسو هم په لږ شمېر کې یاست. زه نه پوهېږم چې ستاسو هغه پیاوړی ځواک چیرې ده، آیا هغه مو عین الوجوز او جوسیې ته او که بل ځای ته استولی دی؟ ترجمان د ده خبره امیر ته وکړه. ابو عبیده ترجمان ته وویل ورته وویل خوار شي موږ مسلمانان خدای جل جلاله د مشرکانو په نظر کې ډېر ورولي او زموږ مرسته په ملایکو سره کوي لکه د بدر په غزا کې چې وه. په همدې ډول خدای جل جلاله ستاسو ښارونه او کلاګانې زموږ په لاسونو فتح کوي، ستاسو واکمنان ذلیلې کوي. هریبس چې کله د ترجمان له خولې د امیر ابو عبیده خبره واورېده ویې ویل همدا خبره ده چې تاسو د شام هغه سیمې په خپلو اسونو پایمال کړي چې ترکیان، فارسیان او جرموقیان یې له نیولو عاجز شوي او موږ هېڅکله دا فکر نه کاوه چې دا کار دی په ټول وخت وشي. خو زموږ کلا ډېره مضبوطه ده، محاصره هېڅ تاوان نشي ورته رسولی ځکه دا یو داسې کلا ده چې په ساحه کې یې ساری نشته. د سلیمان بن داود علیه السلام د خپل ځان دپاره جوړه کړې او دا یې دارالسلطنت او د مملکت د خزانې ځای و. کله موږ څخه تېروتنه شوې نه وای او په تاسو پسې دروتلی نه وای او کلام مو پرې ایښي نه وای هېڅکله به مو روغه جوړه ترسره کړې نه وه او نه به ستاسو جګړې ویرولې وای. قسم 100 کاله محاصره شوي وه خو چې وشول هغه وشول. اوس تاسو له موږ سره روغې کولو ته تیار یاست؟ زموږ په اړه انصاف وکړئ، دا به هم ستاسو او هم زموږ لپاره غوره وي. زما چې په مسیح او انجیل صحیح قسم وي که مو دا کله فتح کړه
بیا به په شام کې یو ښار او کلا هم ستاسو په وړاندې خنډ نشي. ترجمان چې کله امیر ابو عبیده د هیریبس په غوښتنه پوه کړ، ترجمان ته یې وویل ورته ووایه هغه خدای جل جلاله نه دی هم وي چې موږ یې ستاسو د ځمکو او سیمو څښتنان وګرځولو. اوس به حتما جزیه راکوئ. تا د ځان لپاره په درواغو امان غوښت. هغه و چې خدای جل جلاله اقتدار او درنښت وروسته ذلت او خوارتیا در باندې ولیده. موږ به هرومرو ستاسو د ښار مالکان ګرځو. که د خدای جل جلاله خوښه وه خلک به مو وژنو، پهلوانو به مو اسیران کوو. څوک کله موږ سره د جګړې اراده لري هېڅکله دې له موږ سره سولې ته غاړه نه ږدي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. هیریبس چې کله د ترجمان له خولې څخه خبرې واورېدې ویې ویل رښتیا هم چې مسیح دې ښار په قهر ده چې تاسو یې دلته راوستلي یاست، پرې مسلط کړي یاست. ما له تاسو سره په جګړه کې ډېر وس وکړ او مکرونه او چلونه مې جوړ کړل، خو هېڅ ګټه یې ونه کړه ځکه تاسو یو مسلط ځواک او قوم یاست. زه له ډېرو هڅو او کوښښونو وروسته له تاسو څخه امان غواړم او خپل لاس تاسو لاسونو ته درغځوم. زه نه د ځان پروا نه لرم او نه د دې غم را سره ده چې پر خپل واک پاتې شم، بلکې د ښارونو خیر غواړم. خدای جل جلاله فساد نه خوښوي. اوس تاسو غواړئ چې د ښار او هغه خلکو په اړه چې په ښار کې دی او زما د محاصره عسکرو په هکله له ما سره روغه وکړئ. امیر ابو عبیده ورته وویل تل به د سولې په بدله کې موږ ته څه راکړې؟ هیریبس ورته وویل امیره ته فکر وکړه ته څه غواړې؟ امیر ابو عبیده ورته وویل که خدای موږ ته دا ښار په داسې راکولی چې له سرو او سپینو ډکي موږ د سولې په بدله کې راکولی، هم ماته به د یو شخص تر وینې تویولو قدرمن نه وای، خو خدای په آخرت کې شهداو ته تر دې ډېر څه ورکوي. هیریبس وویل زه پر زرو او قیو، سپینو زرو او سرو زرو او زرو ورېښمینو جامو سوله در سره کوم. امام واقعي وایي امیر ابو عبیده د په خبره وخندل، مسلمانانو ته یې مخ ور واړاوه او ورته ویې ویل تاسو اورئ دا جنرال څه وایي؟ دوی ورته وویل هو. نوموړي ورته وویل تاسو په هغه شرط کې څه وایاست چې د پر ځان ومانو؟ دوی ورته وویل د ده شرط مو خوښ ده خو زیات ورباندې کېږده. امیر ابو عبیده هیریبس ته مخ ور واړاوه او ورته ویې ویل زه سوله در سره کوم خو لاندې شیان او دا شرطونه در باندې ږدم. اول 2000 اوقې سره زر، 2000 اوقې سپین زر، 2000 وریښمینې جامې، 1500 ستاسو د ښار جوړې تورې، ستاسو د هغو عسکرو ټول جنګي تجهیزات او وسلې چې په غره کې کلابند دي. راتلونکي کال به د ځمکې خراج هم راکوئ، هر کال به جزیه راکوئ. له دې وروسته به زموږ پر ضد وسله نه اوچتوئ، نه به له یو ملک سره تړون کوئ او نه به نوې کنیسه آبادوئ. د مسلمانانو خیر به غواړئ. هیریبس چې کله د امیر ابو عبیده دا شرطونه واورېدل ویې ویل موږ دې ټولو شرطونو ته تیار یو، خو زه غواړم چې پر تاسو او ستاسو په ملګرو یو شرط کېږم. ابو عبیده وویل ستا شرط څه دی؟ ده ورته ویل ستاسو یو ملګری به هم زموږ ښار ته نه راداخلېږي. هغه څوک چې ته یې پر موږ خلیفه ټاکي هغه به له خپلو ملګرو سره له ښاره د باندې وسیږي. موږ به خراج او جزیه ورکوو، ته به ما په ښار کې دننه د اصلاح لپاره پرېږدې او موږ به ستاسو هغو ملګرو ته چې پر موږ مو خلیفهګان کړي وي یو داسې کوڅه ور جوړوې او ورباسو به یې چې زموږ په بازار کې څه هغه به هلته هم پیدا کیږي. دننه به له دې کبله نه راځي چې کیدای شي زموږ مشرانو ته ترخه خبره وکړي، جنجال به جوړ شي او هغه به سبب د غدر او وعدې ماتولو شي. امیر عبیده وویل موږ چې کله له تاسو سره سوله وکړه بیا موږ ستاسو له دښمن سره هم جهاد کوو، ځکه تاسو زموږ په ذمه کې یاست او هغه سړي چې موږ یې ستاسو پر سر ټاکو هغه به د یو سفیر او واسطې حیثیت لري. هیریبس ویل تر ښار د باندې دې اوسېږي او هلته چې زړه غواړي هغه دې کوي. ابو عبیده ورته ویل دا خبره در سره تسلیم کړو، موږ ستاسو ښارونو ته هېڅ اړتیا نه لرو. هیریبس وویل پر همدې سوله پای ته ورسېده. وروسته هیریبس په داسې حال کې د ښار خواته روان شو چې امیر ابو عبیده ورسره مل و. چې کله دروازې ته ورسېد هیریبس سر وڅنډی او دوی ته یې په خپله ژبه اوتې بوتې وویلې. دوی پوه شول چې هیریبس ته. دوی ورته وویل ستا ملګري او خلک چیرې دي؟ دا قصه ورته وکړه. خپل ځان او ملګرو په اړه معلومات ورکړل او په سوله یې خبر کړل. په کلاش کې چیغې او بغارې شوې او ویې ویل خلک هلاک او مالونه مو له لاسه ووتل. هیریبس ورته ویل ای قومه زما دې د مسیح په ذات قسم وي ما جوړه نه کوله بلکې له جوړې پرته بل غرض مې و. دوی ورته ویل ته ورشه او د ځان په اړه سوله ورسره وکړه. موږ هېڅکله له عربو سره روغې جوړې ته تیار نه یو او نه یو پرېږدو چې پر موږ برلاسي شي.
نه به زمونږ ښارونو ته راداخل شي او دا په شام کې تر ټولو محکم ښار دی. امیر ابو عبیده مسلمانان له هریبس سره په سوله کول خبر کړل او دې ته یې وهڅول چې له جګړې لاس واخلي. ترجمان چې د بعلبک د خلکو ځواب واورېد چې هریبس ته یې ورکړ، ده ته سمدستي امیر ابو عبیده ته خبر ورکړ. ابو عبیده هریبس ته مخ ورواړاوه او ورته ویې ویل پر خپله ژمنه ودرېږه، که نه بیرته سرتېرو ته امر کوم چې جګړه جاري وساتي. هریبس وویل تاسو مونږ پرېږدئ، زما دې په انجیل صحیح او عیسی المسیح قسم مې که یې زما خبره ونه منله زه تاسو ورداخلوم. تورې به پکې وچلوئ، خلک به یې ووژنئ، ښځې به یې په بند راوړئ او مالونه به یې لوټ کړئ، ځکه زه د ښار په اسرارو او لارو خبر یم. امیر ابو عبیده ورته ویل څه چې د خدای خوښه وي هغه به کېږي. راوي وایي رومیان پر دیوالونو پاس موجود و چې هریبس امیر ابو عبیده ته خبر کوله او هغه یې واورېده. په زړونو کې ویره ننوته. په دې وخت کې هریبس بیا ورنږدې شو او ورته ویې ویل عربو سره په سوله کې څه وایاست؟ زه له دوی سره قیدي یم، ستاسو خلک او تربرونه د دوی په ولکه کې دي. که تاسو له دوی سره روغه جوړي ته غاړه نه ږدئ اول موږ ټول وژنئ او له موږ څخه وروسته بیا تاسو ته درځي. دوی ورته ویل ای سرداره موږ د دومره مال ورکولو وس نه لرو. ده ورته ویل خوار شئ د دې مطلوب شوي مال 16مه برخه یې یوازې زما پر ذمه. دوی هم خوښ شول او ورته ویې ویل موږ یوازې تا ته دروازه در خلاصوو، له تا سره به یو عرب هم نه راننوځي تر څو موږ خپل ښار برابر کړو، بارونه پورته کړو او خپله پرده وکړو. هریبس ورته ویل هلاک شئ، ما له عربو سره صلح همداسې کړې دی چې ستاسو ښار ته د دوی یو فرد هم نه راداخلیږي. هغه کس چې دوی یې پر موږ خلیفه ټاکي هغه او د هغه ملګري به له ښاره بیرون استوګنه کوي او تاسو به د باندې بازار ورته جوړوئ تر څو دوی سودا پکې وکړي. راوي وایي رومیان په دې خبر خوښ شول، دروازه یې ورخلاصه کړه، دوی ورداخل شو. امیر ابو عبیده و سعید بن زید ته سړی ورولېږه، ورته ویې ویل د هغو کسانو لاره خوشې کړئ چې په غره کې محاصره دي. سعید بن زید لار ورته پرانستله او د دوی امیر ابو عبیده ته واستوله. وسله یې ورڅخه ټوله او دوی یې له ورسره مال سره د تضمین په توګه له ځان سره وساتل، ځکه امیر ابو عبیده ویرېده چې که یې پرېږدم ښار ته ځي او له مسلمانانو سره غدر کوي، نو له همدې امله دوی له مجاهدینو سره پرېښودل. د بل پلوه هریبس تر 12 ورځې وروسته هغه مال جمع کړ چې له مسلمانانو سره یې سوله پرې کړې وه او له دې سره یې د مسلمانانو عسکرو ته توښه او د چارپایانو شمه هم برابره کړه. کله چې مال جامع او وسله مکمله شوه هریبس امیر ابو عبیده ته راوړه او ورته ویې ویل دا ده هغه مال چې سوله مې در سره پرې کړې وه، تسلیم یې کړه او زموږ سړي را خوشې کړه او هغه سړي وګوره چې پر موږ یې خلیفه کوي، موږ ته یې را معرفي کړه تر څو موږ ستا په وړاندې دا شرط پرې کېږدو چې پر موږ به ظلم نه کوي او داسې غوښتنې به راڅخه نه کوي چې زموږ تر وس وتلې وي او ښار ته به مو نه راداخلیږي. راوي وایي ابو عبیده د قریشو له مخورو اشخاصو څخه یو تن چې رافع بن عبدالله السهمي یې نوم و راوغوښت او ورته ویې ویل زه تا د دغه ښار مسؤل ټاکم او 1500 سپاره مجاهدین ستا له تربرو څخه او 400 تنه مخلوط مسلمانان در سره پرېږدو. زه تا ته هغه امر کوم لکه خدای جل جلاله چې پرې مامور کړی یې. د خدای جل جلاله څخه ډېر وویرېږه او ځان له عادلو مسؤلینو څخه جوړ کړه، له ظلم او تیري څخه ځان وژغوره، که نه د قیامت په ورځ به له ظالمانو سره راوپاڅېږي او په دې پوه شه چې خدای جل جلاله به د قیامت د دوی په اړه سوال در څخه کوي او له حق پرته د هر څه سوال جواب در څخه کېږي. او په دې هم پوه شه چې ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلي دي چې ویل یې خدای جل جلاله موسی بن عمران علیه السلام ته وحی وکړه ای موسی زما پر بندګانو ظلم مه کوه، که نه ستا کور به زه پخپله در خراب کړم. د ښار په اطرافو کې څارګرې وګماره، ځکه ته د دښمنانو په منځ کې شتون لرې او نور زه پر تا د پوره ویښ سړي ګمان لرم. د ساحل لور ته بیدار اوسه، د قافلو د راګرځولو دپاره که کتلې باید 100 یا 200 سپاره در سره وي او یو ښار ته دا موقع مه ورکوه چې پر قافلې د حملې پر مهال ستا له ملګرو سره ګډ شي تر څو دښمنانو ته ستاسو په اړه تمه پیدا شي. څوک چې در سره ملګري دي له هغو سره ښه سلوک کوه او د دوی په منځ کې د یو عادي فرد په شکل اوسه. خپل در سره ملګري په دې مامور کړه چې له ظلم څخه لاس پر سر شي او له رعیت سره ظلم او تیری ونه کړي. نور پر تا خدای جل جلاله حاضر دی او ویني دي. السلام علیکم. حمص ته د مسلمانانو ورتلل. امام واقري وایي وروسته امیر ابو عبیده حمص ته د کوچېدو قصد وکړ. په دې وخت کې د عین الجوز واکمن ورته راغی او د سولې غوښتنه یې ورڅخه وکړه
ابو عبیده د بعلبک د خلکو پر نیمایي د سولې تړون ورسره وکړ. سالم بن زیب سلمي یې ورباندې والي کړ او دته یې هم هغسې وصیتونه وکړل لکه رافع بن عبدالله ته چې کړي. امیر ابو عبیده وکوچید او هم سره روان شو چې کله د راس او کفیلې منځ ته ورسېد هلته د جوسیې له واکمن سره مخامخ شو. نوموړي ډېرې هدیې ورته راوړاندې کړې. ابو عبیده قبولې کړې او سوله یې ورسره نوې کړه. ابو عبیده خپل سفر جاري وساتئ ان چې حمص ته ورسېد. امام واقعي وایي موږ ته حبان بن تمیم الثقفي حدیث بیان کړه. ویل زه د رافع بن عبدالله سهمي په ملګرو کې وم. موږ له ښاره د باندې کېږدۍ ودرولې. زموږ یو ملګری هم د دوی ښار ته نه ور ننوتی. د دې سره سره به کله د دریاب غاړې ته تلو پر رومیانو به مو برید ورکول او پر هغه عربو به مو هم کله ناکله ځمکه سره کوله چې زموږ په سوله کې داخل نه و. کله چې به موږ په یوه سریه کې ولاړو غنیمتونه به مو ترلاسه کړل. هغه به مو بعلبک کې خرڅول. هغه خلک به زموږ په سوداګرۍ ډېر خوښېدل ځکه موږ داسې قوم چې درواغ او خیانت به مو کې نه و او نه مو له چا سره ظلم او تیری کوو. په دې ورځو شپو کې دوی ډېره ګټه ترلاسه کړه. هریویس چې کله د بعلبک د خلکو د تجارت پرمختګ او ګټې ته وکتل او د هغو توکو ارزاني یې ولیده چې موږ به خرڅول، نوموړي خپل خلک د ښار په یوه کنیسه کې چې اوس جامع ده راغونډ کړل. دا یو داسې ځای و چې د اجتماع دپاره یې جوړ کړی و. کله چې د ده په وړاندې خلک جمع شول نوموړي مخ ورته راواړاوه او تجارانو او دکاندارانو ته یې وویل. صحابانو د ایمان داستان د 25مې برخې محترم او درنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ برخه. تر بیا ښې چارې په الله مو سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.